د نړۍ میرمنې دوو ډولونو ته ویشل کیږي چې یو ډول یې له هغه بل څخه ډېر فرق او توپیر لري. د یوې ډلې لارښوونکي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابیات وي او د بلې ډلې لارښوونکي فلمي اداکارانې وي. د یوې ډلې جامې د ستر او هیبت دپاره وي، د بلې ډلې جامې د زینت او د خلقو د گمراه کولو دپاره وي. یوه ډله د مسلمانانو پر حال ژاړي او بله ډله بیا د فلمونو قصو ته ژاړي. پر هغو کسانو ورحمیږي چې تکلیفونه او ناروغي لري او د خپلو ځانونو پر صحت او عافیت د الله جل جلاله حمد او شکر وایاست. فکر وکړه چې په هغه ورځ به دې څه حال وي کم چې ته په جنت کې او د خپل قصر په برنډه کې ولاړ یې او د جنت خزانو رنګارنګ ولو او شنو باغونو ته ګورې. هلته به د شیدو ولې بهیږي، تر څنګ به یې د شرابو ولې بهیږي، مخته به دې د عسلو او صافو اوبو ولې بهیږي. قصرونه او بنګلې به دې د سرو او سپینو زرو څخه جوړ شوي وي. پر پراخه او اواره مځکه به لؤلؤ درته اوار وي. د مشک او عنبر په ښو بویونو کې به ډوب یې. شاوخوا به داسې ګڼې ونې در باندې راګرځېدلې وي چې څانګې او شاخلې به یې د سرو زرو وي او رنګارنګ میوې به په زړیږي. هلته به لوړ مقام، ډېر نوکران او لویه پاچهي لري. حور العین او غلمان مخلدون به لري. خپل ټول هغه دوستان به در باندې راټول وي چې په دې دنیا کې دلته درڅخه جلا سوي دي. هلته داسې نعمتونه سته چې نه سترګو لیدلي دي او نه یې په غوږونو سره صفت اورېدل سوی دي او نه د چا په زړه کې ورګرځېدلی سي. آیا دغه ټول نعمتونه په دې نه ارزي چې د دې دنیا پر امتحانونو، ستونزو او مشکلاتو صبر وکړي؟ آیا د دغو نعمتونو دپاره د زړه په اخلاص او پوره رضایت د الله جل جلاله پر طاعت او عبادت صبر نسې کولای؟ آیا د دغو نعمتونو دپاره ګناهونه نسې پرېښولای؟ الهي موږ، زموږ مندې او پلرونه، زموږ ښځې او اولادونه، زموږ خویندې او وروڼه او ټول هغه کسان چې موږ یې خوښ لرو په جنت الفردوس کې سره یو ځای کړي. آمین یا رب العالمین. ته په هر کال کې 5,000,000 دقیقې ژوند کوي، خو لوی غم او مصیبت دا دی کله چې ته د الله جل جلاله په وړاندې ودرېږې او ستا څخه د هرې دقیقې پوښتنه وسي چې څنګه او په څه شي کې دې تېره کړې ده. څرنګه چې ته یو ځل پر دغه مځکه ژوند کوې نو ځان داسې جوړ کړه کم څوک چې دې پیژني د خیر دعا درته کوي. که دې څوک د لومړي ځل دپاره وویني دا یې تمنا او آرزو سي چې تا غوندې وایي. کم څوک چې ستا د اخلاقو واوري، ستا لیدنې او ستا ملاقات ته یې شوق وسي. یو تخنیک کار یا میخانیک ته د مسجد د ایسی یا ایر کنډیشنانو د جوړولو مزدوري یا اجوره ورکول کېده، خو ده د دغو پیسو د اخیستلو څخه منع وکړه او ویل ماته مور نصیحت کړی دی چې د مسجدونو پر کار به مزدوري نه اخلي. خلک یې د مور مسلمانۍ ته په تعجب کې وه، خو زه بیا
دې ته په تعجب کې وم چې دغه مستري د مور نصیحت په څونه اخلاص سره عملي کاوه. په دې خو پوهیږو چې دا دنیا ژوند او خوندونه دي. کشکې په دې هم پوه سو چې په دغه ژوند کې څه شی ګټه را رسوي چې هغه وکړو. لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات. په دنیا کې د انسان لویه غوښتنه دا ده چې الله جل جلاله یې د تکلیفونو او غمونو، مشکلاتو او پریشانیو څخه خلاص کړي، او په آخرت کې د انسان لویه غوښتنه دا ده چې الله جل جلاله یې ګناهونه وروبخشي. خو د انسان دغه دواړې غوښتنې د ډېر درود په ویلو سره پوره کیږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي: اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي. یعنی کله ډېر درود وایه د غمونو څخه بخلاصه او ګناهونه به دې در وبخښل سي. د یو ښه سړي څخه پوښتنه وسوه چې اطمینان او بیغمي کله دي؟ هغه ښه سړي په جواب کې وویل: کله چې تر پل صراط جنت ته ورتیر سوې. امام شافعي رحمه الله وایي: که غواړې چې ګناهونه در څخه پاته سي، د څاښت لمونځ کوه. که غواړې چې قبر دې روښانه سي، د قرآن مجید تلاوت کوه. که غواړې چې پر پل صراط تیر سي، روژې نیسه او خیراتونه ورکوه. که غواړې چې د قیامت په ورځ د عرش په سایه کې ودرېږې، د ښو او صالحو خلقو سره دوستي او محبت کوه. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. نا امید کېږه مه، ځکه عادت داسې دی چې د کلیو په زنځیر کې هغه آخرنۍ کلي د قلف د خلاصېدلو دپاره مناسبه وي. الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. که څه هم ستا په ژوند کې بحرانونه او طوفانونه وي، خو ته ځان داسې ښکاره کوه لکه په خیر او عافیت کې چې یې. دا ځکه چې د حال پټول تر دې ډېر ښه دي چې د عاجزه انسانانو څخه رحم او شفقت غواړي. عم البوادي والحواضر قم بنا وانظر لآيات الجمال.